چواک ټي وي ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ. زه سلیمان کامل یم او ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن چې تاسو کوم ویډیو ګورئ دا د ښاغلي وهمي اورکزي د کتاب د مخکتنې د دستورې یاد دی. د دې کتاب دیوالونه په اګست 2022 کال کې چاپ شوی و چې په ورپسې میاشت کې په پیښور کې د اباسین آرټ کونسل په ودانۍ کې مخکتنه وه. دا مخکتنه د ښاغلي استاد فیض الوهاب فیض صاحب په صدارت کې شوې وه چې مشر میلمه یې قدرمن ډاکټر عباسین یوسفزی و. په دې موقع باندې ګڼ شمېر شاعران ادیبان موجود وو چې تاسو یې په دې عکسونو کې لیدی شئ. د ښاغلي وهمي اورکزي د کتاب دیوالونو نه ځینې شاعري د نمونې په توګه باندې تاسو ته وړاندې کوم. دا یوه قطعه ده: غواړم چې ګمان دې په یقین باندې بدل کم، غواړم چې ګمان دې په یقین باندې بدل کړم، هار درته له ستوریو جوړومه که راځې، مات مې تسلسل د انتظار نشي ویریږم، مات مې تسلسل د انتظار نشي ویریږم، شمې مړې کومه بلومه که راځې. دغه شان ښاغلی وهمي په خپل یو نظم کې څه په دې ډول باندې ګویا دی. د دې نظم عنوان دی خیال. آزاد نظم دی. خپل الوتی رنگ په خاورو کې پرتې ځوانۍ ته یو ورځ په خیال کې مخامخ په پرلت کېناستمه، ورته ویل مې ځوانۍ دا چېرته ورکه وې درک دې ورکو، 10-12 کاله خو به کېږي ستا لټون کې ګرځم، د ژوند په لاره یک یوازې ستا بیلتون کې ګرځم، شکر د خدای چې را پیدا مې کړې نن. ځوانۍ زما په دې قصو راښکلې سا غوندې شوه، تش کنډولي د سترګو ډک یې شول د تړمو اوښکو، زر یې دسمال په سترګو کېښودلو، ما حس کوله چې تیر وخت پسې ارمان یوړله، فکر د ځان یوړله. او دا یو بل نظم دی شجره. وی چې زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، چې شجره دې قتلوم نوم او نشان دې وجنم، روح دې بېځایه خوروم د زړه ارمان دې وجنم، زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، که چېرته مړ شوم د جړلو به مې څوک هم نه وي، د جنازې د کټ د وړلو به مې څوک هم نه وي، زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر. یوه خورجانه به مې 100 روپۍ خیرات کې ورکړي، یو څو غزلې او نظمونه به مې سخات کې ورکړي، زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر. ما آینه کې د تقدیر خپله جوسه لیدلې، او د جوسې شاته مې غرقه تلوسه لیدلې، زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر. خو زه یوازې لالهاند او ژوند نه مات ښه یمه، پلاره بچې دې یمه وبخه میرات ښه یمه. دغه شان چې مات کړي زنځیرونه زولنې داسې څوک شته
راوزی چې د ذات له دایرې داسې څوک شته چې کیږدي هر بشر ته آینې داسې څوک شته یا پورته کړي رازونو نه پردې داسې څوک شته یا ما په رڼا رنګ کړي او یا ما په تیارو رنګ یا ما ته دعا وکړي یا خیرې داسې څوک شته رښتیا داسې څوک شته چې کړي یو خوا غلط فهمي او ټولې ګوتې ځان ته کړي کږې داسې څوک شته نه سترګې پر نم خو به ضرور ګرځم وهمي